سلامونه. د پاکستان ولسمشر وایي هیواد یې د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي. هغه له ډاکټر عبدالله سره په کتنه کې ویلي چې پاکستان له افغانستان سره د خپلو همکاریو د زیاتولو غوښتونکی دی. زلمی خلیلزاد قطر ته لاړ. هغه ویلي د دې سفر پر مهال به د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې او اقتصادي پراختیا په تړاو له اړوندو هیوادونو سره خبرې کوي. افغانستان کې چاودنو تېره میاشت 100 ملکي وګړي وژلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یونما دفتر ویلي چې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتوالي سره د سولې روانه پروسه زیانمنېدی شي. افغانستان او ترکمنستان د اقتصادي همکاریو بېلابېل تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. ولسمشر غني په دغه مراسمو کې د ډېر ښه کار، ثبات او اتصال او دغه پروژو د پیلولو لپاره د ترکمنستان د همغږۍ مننه او ستاینه کړې. او د ننګرهار له هوایي ډګره ملکي الوتنې پیلېږي. چارواکي وایي د دغه ولایت هوایي ډګر چارې به له ملي اردو ملکي ادارې ته وسپارل شي.